ښه، دلته راکړل سوي دي چې الکساندر 9 مردکې لري او امیلي هم 5 مردکې. اوس پوښتنه دا ده چې د الکساندر مردکې څو زیاتې دي د امیلي د مردکو څخه. نو ویډیو ودروئ او کوشش وکړئ چې پخپله یې حل کړئ. راځئ اوس به په ګډه سره حل کړو. دلته به یې رسم وکاږو. الکساندر 9 مردکې لري، نو دلته به یې رسم کړو. دا 1 2 3 4 5 6 7 8 او 9. او امیلي هم 5 مردکې لري. دا 1 2 3 4 5. نو ستاسو په نظر الکساندر څو زیاتې مردکې لري؟ ښه، په دې شکل کې یې که وګورو د الکساندر د مردکو شمیر تر دې ځایه پورې د امیلي د مردکو سره یو شان دي. او پس له دې ځایه الکساندر لري له دې ځایه 1 2 3 او 4 نورې مردکې. اوس یو بله لاره، دا هم اسانه لاره ده. که چیرې الکساندر 9 مردکې ولري او موږ ترېنه د امیلي د مردکو شمیر منفي کړو، نو د الکساندر د اضافي مردکو شمیر به راکړي، یعنی د 9 او 5 توپیر. نو لیکلی سو چې 9 منفي 5 مساوي کیږي له 4 سره، 4 مردکو سره، یعنی د الکساندر 4 مردکې زیاتې دي. اوس یو بل مثال. نوا 2 لیکونه استولي. یو دروند لیک، د دروند لیک چې 8 ټاپې یې درلودې، او بل سپک لیک چې مخکینی نه یې 5 ټاپې کمې درلودې. نو اوس وایاست چې سپک لیک څو ټاپې درلودې. بیا به هم ویډیو ودروو او کوشش وکړئ چې ځواب یې په خپله پیدا کړئ. ښه، د حلولو یوه اسانه لارې دا ده چې راکړل سوي قیمتونه چې په مثال کې راکړل سوي وي ټول لاندې ولیکو. نو دلته دروند لیک 8 ټاپې لري او سپک لیک هم 5 ټاپې کمې. نو سپک لیک څو ټاپې لري؟ لږ وروسته به پوه سو. اوس پوښتنه دا ده چې سپک لیک څو ټاپې لري چې 5 یې کمې دي. له څه نه 5 کمې دي؟ هو، له 8 ټاپو نه. نو لیکلی سو چې که 8 ټاپې ولرو او وغواړو چې 5 ترې کمې کړو، نو لیکو چې 8 منفي 5، یعنی له 8 چې 5 کم سي نو مساوي کیږي له 3 سره. نو سپک لیک 3 ټاپې لري. که په یو بله لارې حل کړو، نو دروند لیک 8 ټاپې لري چې دلته یې رسموو. نو 1 2 3 4 5 6 7 او 8. دا سوې د دروند لیک ټاپې. د سپک لیک ټاپې هم 5 ترې کمې دي. که لرې کړو نو 1 2 3 4 او 5. اوس ګورو چې څومره پاته سوې. نو دلته دا 3 ټاپې پاته دي. نو د سپک لیک د ټاپو شمیر 3 دی.